اشرف غني پر ضد د مجاهد تازه څرګندونې او د غني غبرګون وایي طالبان همداسې ملایي نظام غوښته. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. مجاهد وایي تیر حکومت د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو مخالف و. د افغانستان سرپرست حکومت وایي چې اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د دوحې د هوکړې له لاسلیک وروسته مخکینی حکومت د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو مخالف و او هڅه یې کوله چې دغه بهیر ګډوډ کړي. د اسلامي امارت وایان وایي دا چې اسلامي امارت د خبرو اترو له لارې د پرمختګ له بهیره مایوسه شو، اړ شو چې له پوځي لارې مخې ته ولاړ شي. دغه څرګندونې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پخواني وزیر مایک پامپیو د کتاب له خپرېدو وروسته شوي. مایک پامپیو په خپل کتاب کې ویلي چې محمد اشرف غني د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ د سولې خبرو اترو پر مهال سولې ته د رسیدو پر وړاندې خنډ و. د اسلامي امارت ویان وایي چې د کابل پخواني مشران د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو مخالف وو او دغه مسله د دې لامل شوه چې څو اسلامي امارت له دغو خبرو ناهیلی شي او د پوځي لارې ته مخه کړي. خو پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي د سولې لپاره یې زرګونه بندیان خوشي کړ، هوایي بریدونه یې کم کړ او د ځانګړو ځواکونو عملیات یې بند کړ. خو بیا هم طالبان افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشول ځکه چې طالبان داسې حکومت غوښته لکه نن چې دی. هغه وایي ډیر ځله مې د باعزته سولې غږ پورته کوه خو خلکو د سولې مخالف ګڼلم. هیله لرم چې سیاسیون او بهرنۍ کړۍ به اوس د باعزته سولې په معنا پوه شوي وي. خلک بیا وایي طالبان حتی د دوحې هوکړې ته هم ژمن نه دي پاتې شوي، نو څنګه به د پخواني حکومت سره ژمنو کې صادق پاتې وای. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.